د کوټې ټولنیز فعال جمال ترکی اعلان کړی چې له مړینې وروسته به د خپل بدن ټول هغه غړي چې د پیوند وړ وي اړمنو ناروغانو ته هدیه کړي. نوموړی وایي غواړي له مرګ وروسته هم د نورو انسانانو د ژوند ژغورلو لامل سي. جمال ترکی چې هره ورځ له بېوزلو او ناروغانو سره مرسته کوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې د هغوی ستونزې او د بشري حقونو لپاره غږ پورته کوي. وایي د انسان خدمت یوازې د ژوند تر وخته نه محدودیږي. که زه کله مړ سم نو زما باډي چې ده دا ټوله اتیه ده. که زما سترګې د چا په کار دي، که زما زړه په کار دی، که زما سړي په کار دی، که زما کولمې، زما معده، زما ینه، زما د بدن هر اعضا، که هډ وي، که لاس وي، هر شی چې د چا په کار دی زما د خوا اتیه دي. زما د مرګه بعد به دا نه ښخوي، دا به ټول انسانانو ته لګوي. په بلوچستان کې ګڼ ناروغان د بدن د غړو د پیوند په تمه دي، خو د مناسب ډونر نه موندل د هغوی لپاره تر ټولو ستره ستونزه ده. ډېر ټیم سره زما ګردې خرابې دي، نو ډاکټران ماته دا وایي چې وایي ته ټرانسپلانټ وکړه. اوس ټرانسپلانټ دپاره ما دغه ډول سړی نه ملاویږي. 4 کالو سره داسې دی، زه په دا انتظار کې یم چې ماته دا ډول یو سړی ملاو سي چې ماته یا ګرده راکړي یا هغه دغه ډول خرچه راکړي چې زه ګرده چینج کړم. نوموړی وایي د خپل بدن د غړو هدیه کول یې خپله شخصي پریکړه ده او د خپل بدن په اړه د پریکړې حق خپل حق ګڼي. زه نه د کورنۍ ذموار یم نه د ټولنې ذموار یم. دا زما خپله باډۍ ده، زما خپل وجود دی، زه یې مالک یم. زه د ټولنې هم غم نه کوم، فکر نه کوم، او فیملی چې ده زما په خبره زما په کارو کار نه لري. که زما بچیان دي ریکشن یې نه دی کړی بلکې خوشحاله سوي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د قانون له مخې د بدن د ځینو غړو پیوند ترسره کیدای سي او دا بهیر ځانګړې قانوني پروسه لري. دا بالکل چې کوم دی خپل ګردې ورکولی شي، چې کوم شیان ډونیټ کېدلی شي. اوس ځلې پاکستان کې ما تا ته وویل موږ زیاتره چې کوم 2 یا 3 ارګنه دا نه دي چې هغه موږ ډونیټ کولی شي، کله کډني سوله یا ګردې سولې، ینه سوله، یا بیا دا نه د سترګو چې کومه کورنیا ده دغه کېدلی شي. د قانون مطابق دی دا چې کوم دی د ده اندراج به کېږي، د ده ګرد هغه به کېږي، په دې کې به دا دی هغه کوي چې دی پر ده باندې دا شی ثابته وي چې دا دی خرڅوي نه یا دی چې کوم دی هغه کوي نه، بالکل یې دی ډونیټ کوي، بیا بالکل کېږي. جمال وایي د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره به د خپل بدن ټولې اړینې طبي معاینې او ټیسټونه ترسره کړي او معلومات به یې خوندي وساتي. چې دی زما د باډۍ چې دی چې څه اعضاوې دي د دې ټولو په ټیسټونه کېږي، ټیسټ به کېږي، معاینات به کېږي، ګروپ به معلومیږي. مطلب چې هغه زما ریکارډ وي چې مطلب د جمال اعضا وي و دغه انسانانو ته، د دغه وینې ګروپ ته، د دغه ډي ان اے والا ته دا شان چې دا به ګرده کېږي، فایل به جوړېږي. بیا چې کله زه مړ سوم له هغه بعد چې دی هر سړی به خپل ټیسټونه کړي، چې کوم ټیسټ ورسره میچ کېدی هغه د زما شان وړي.